د شدیدې واورې ورښت له امله سالنګ لویه لار وتړل شوه. سلام ستړي مشئ، وخت مو بخیر. پام وکړئ د ورځې مهم خبر ده. د طالبانو تر کنټرول لاندې ملي ټلویزیون خبر ورکړی دی چې په شمالي او سویلي سالنګ کې د سختې واورې او شدید طوفان له امله دغه لار نن مازدیګر د ټولو موټرو پر مخ تړل شوې ده. بلخوا بغلان ولایت کې د طالبانو امنیه قومندانۍ له ټولو موټر چلوونکو غوښتي چې پر دغې لارې له تګ راتګ ډډه وکړي. دا په داسې حال کې ده چې له تېرې شپې راهیسې د هېواد په زیات شمېر ولایتونو کې د واورې او بارانونو ورښت پیل شوی دی. بلخوا د عکسونو او ویډیوګانو حرام بللو مکتوب په ارګ کې هم تطبیق شو. د کندهار لپاره د طالب والي ملا شیرین اخوند په لاسلیک په غونډو کې د عکسونو او ویډیوګانو حرام بللو او منع کولو مکتوب پر ارګ د طالبانو رژیم د خبرونو خبرولو لویه مرجع هم تطبیق شو. په دغه مکتوب کې ویل شوي له دې وروسته په رسمي او غیر رسمي مجلسونو کې د عکس او ویډیو اخیستل منع دي او دغه کار حرام او د دین خلاف دی. همدا څو ساعته وړاندې د طالبانو د دغه مطبوعاتي ادرس د ملا محمد حسن د دفتر د رئیس له خپاره شوي خبر سره عکس او ویډیو نشته، خو همدې ادرس بیا تر هغه وړاندې د حقانیانو د ډلې مولوي عبدالکبیر حقانی د دفتر له خبر سره عکسونه خپاره کړي دي. دغه څه په ارګ کې د ملا محمد حسن د اړوندو طالب مسؤلینو له لوري کندهار ته ځانګړې ژمنتیا ښیي چې د حقانیانو ډله یې پر ځان تطبیق لازمي نه بولي. دا و د لومړي چمتو کړي خبرونه، تر بیا ښې چارې ښه وایي.